السلام علیکم دوستانو. بالاخر د اویس قاتلان گرفتار شول. که غواړئ چې د دې قاتلانو باره کې درته مکمل معلومات درکم چې دا څوک وو، د دوی رشته دارو، نومونه څه وو، ډز چا کړی دی او په څه وجې کړی دی. که غواړئ چې د دې په باره کې مکمل خبر شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ، او که زموږ چینل مو تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ همدغه رنګې نوې او تازه خبرونه د ټولو نه اول تاسو ته ضرور رسي. دوستانو ګنټه یو نیمه مخکې ما یو ویډیو اپلوډ کړ چې په هغې کې ما تاسو باندې دا یو زیری وکړو. حالانکې دې ته به زه زیری ځکه وویم چې ډیر خلک په دې باندې خوشحاله شول چې د اویس قاتلان گرفتار شول، خو هغه ټیم موږ ته پوره معلومات نو ترلاسه. نو زه تاسو ته د اویس د قاتلانو په باره کې مکمل معلومات درکوم. دوستانو اویس دریو کسانو په شریکه باندې قتل کړی دی چې دا د بختور شاه یعنی د اویس د پلار یو زومو چې د زومي الیاس نومو او دوی د تره زامنو چې د یو اسد او د یو عابدین نومو. دوستانو دا پلیننګ په 2 غنټو کې جوړ شوی دی د ملزمانو په وینا. د ملزمانو په وینا چې یو واده و، په هغه واده کې اویس د الیاس رویرې ته مخکې رستو کېدو چې د هغې نه پس الیاس او اسد او عابدین پلیننګ جوړ کو او اویس سره پرزونې وکړي او د هغې نه پس یې پټو ته بوتلو او په ډزو باندې ووجلو. دوستانو کله چې پریس کانفرنس وشو نو د بختور شاه نه ډیر زیات تلخ سوالونه وشول چې په هغې کې دا سوالونه هم وو چې ستا زوی د غیرت په نوم باندې قتل شوی دی، او کله چې دا خبره عدالت ته لاړه شي نو هغلته کې به دا خبره مخې ته راځي چې ستا د زوی یو جینۍ سره ناجایز تعلقات وو او په دې باندې اویس قتل شوی دی. چې په دې باندې د اویس د پلار جواب دا و چې نه، زما زوی تر 10مه پورې موبایل هم په لاس کې نه دی اغوستی. اویس به هغه محفلونو ته هم نه تلو په کم کې چې به شراب، سرګټ یا ډزې وغیره وي. دوستانو قاتلان د بختور شاه یو زوم چې الیاس نومیږي، اسد او عابدین چې د بختور شاه د تره زامن دي. د پولیسو په وینا چې مونږ یو نیم سل کسان انټاروګیټ کړل، خو په هغې کې اخره کې 6 کسان پاتې شول او په هغه 6 کسانو کې دا 3 ملزمان هم وو چې مونږه صحیح نتیجې ته ورسېدو. د پولیس په وینا چې مونږه ډیر زیات وخت ځکه واغستو چې پته نه لګېده ځکه چې دا یو بلایند کیس و. خو دوستانو دا خبره یاد وساتئ چې ډز الیاس یعنی د اویس اوخې کړی دی چې د اویس خور پې واده وه. نو دوستانو دا و زمونږه نوي معلومات. که تاسو غواړئ چې همدغه رنګې مونږ تاسو ته د دې په باره کې نور معلومات درکړو نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زمونږه همدغه رنګې نوي او تازه خبرونه د ټولو نه اول تاسو ته ضرور رسي. راتلونکي ویډیو پورې در تاسو اجازت غواړم. د الله په امان.